نن یو ځل بیا راغم د مریم ماما سره، چونکې د روشن چې کوم دی هغه سره ناست یم. ګورو دغه پوښتنه ترې کوو چې آیا ستاسو نور نیو اپډیټ تاسو له راغلی نیو اپډیټ که نه، څنګه چلو شو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. روشن بھائی ډېره زیاته مننه د کوم د وخت راکولو. دا راته ووایه ټیم تېر شو تر نن ساعته پورې څنګه چلی شو څنګه نه، او تاڼۍ ته تللی وې یا عدالت ته تللی وې، ځان مو څه نه خبر کړي دي که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول نه خو به زه د ټولو نه زه د وایم چې زه ستاسو ډېره غټه شکریا ادا کوم چې د سوشل میډیا والا هر قسمه ورونه یې کاشف علي شو، تاسو شو، یوسف لالا شو، داسې ډېر ورونه چې کوم دی نو موږ له رالل الحمدلله. زه خو اول د ټولو نه غټه شکریا د دې سوشل میډیا ادا کوم چې جي موږ له ډېر غټ عزت راکړو. که چېرې لکه هغه ورځ زه داسې جي خبر شوم که نه، د تاڼۍ د خبره ورته کوم، زه هغه ورځ داسې خبر شوم چې لکه دا سوشل میډیا دی نور دې دغه پسې نه ځي که نه، لکه یو مولانا صاحب پرې بیان کړو نو زه هغه مولانا صاحب ته یم چې قربان دې شم ګله موږ ستاسو د خپو خور یو. که نن چېرې دا سوشل میډیا نه وه که نه، که نن چېرې دا پولیس نو دا سوشل میډیا نه وه که نه، نو نن به زما په مریم باندې او زما په هغه بچی باندې م خورې راوړېدلې وي. زه قسم په رب زه د سوشل میډیا دومره شکرګزار یم که نه چې الله تعالی قسم دې زه یم که نه، دا دي یو خپل ځان له یو بل جهاد کوي. په رب قسم چې دا یو جهاد دی. څوک وایي دي د خپل پیجونو لپاره نه، دغې له دغې رنګ مو ورکوي روکې هغه خدای دپاره. ځکه که نه چې دا دې کوم کار وکړو او دا کوم عزت وکړو، ګینې موږ غریبانان خلک ولې د غریب سړي مخکې چې ته دومره اواز چې اوچت کړو، خو په سوشل میډیا که هر رنګه ورکړ دی. الله دې د هغه ډېر قدر وکړي، الله دې د هغه ډېر عزت وکړي. او جي زه به اوس راشم چې لکه بلکل موږ تاڼۍ ته لاړو نو د پولیس خو زه ډېر زیات چې هغې موږ له په کوم عزت باندې ماله رالل او د پړانګو تاڼۍ والا الحمدلله الحمدلله ډېر عزت یې زما وکړو. موږ له ډېره ډاډګیرنه راکوي په دې خبره کې موږ سره الحمدلله پولیس الحمدلله دومره مرګیتیا وکړه که نه چې سر زه تاسو ته ویلی نه شم. زه د هغې ډېر شکرګزار یم، قسم دی ایس پي صاحب شو که ډي اس پي صاحب شو الحمدلله موږ له ښه عزت راکوي. والله زه د پړانګو تاڼۍ ته ورغلم نو موږ به مخکې چا پېژندوم نه، اوس که ایس ایچ او صاحب دی نو هم رانه غاړه تاوي چې روشنه بچی ګورې وارخطا نه کړي بچیه موږ تاسو سره یو. که هغه اولدار صاحب دی الحمدلله هم موږ له الحمدلله ښه عزت راکوي. قرانګو زما اړه ته دونه مطمئن دی که نه، هم زما راخور هم د عالم اسلام د دې مسلمانانو د ټولو ته الحمدلله د چارسدي د پولیس نه الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو. جی بیا موږ لاړو عدالت ته، نو چې عدالت ته لاړو نو په خاص کر هلته چې کوم دی عباس خان وکیل دی، الله دې په بچو باندې خوشحاله کړي. هغه چې موږ له کومې عزت راکړو جي، هغه چې موږ سره کومې په مینه خبرې وکړې، هغه موږ له ډېره مینه راکړه جي. موږ ته هم د عدالت طرف نه هم چې کوم دی ښه مینه میلاو شوه، هم د پولیس ته طرف نه الحمدلله موږ له ښه عزت راکړو شو. خلک وایي پولیس دا خو ګورې وروره د پولیس جامه مو بدناموئ، پولیس مه کمزورې مه ګڼئ، سوشل میډیا وروره کمزورې مه ګڼئ، ځکه چې دا هم د چا خپې دي، دا هم د چا مټې دي، دا هم د چا زور دی. دا د یو غریب سړي اواز اوچت کړي، د یو غریب سړي باندې همدردي راشي، هغې سره منډه تړلو وی، هغې سره پوره په دې غم کې ګینې دې باندې دا څه سنډاخ پېښې وایي بچې بس خبره وه ختمه شوه. خو نه هغې تر نن تاریخه پورې راځي چې تا ته څه فیض داسې میلاو شو، تا ته څه داسې میلاو شو چې مخکې څه کېږي د دې درنده په حق کې. الحمدلله دا درنده به پانسي کېږي، دا درنده به سزای موت کېږي انشاءالله. دی په دې دنیا باندې نه ګرځي. ما ته هلته وکیل صاحب وی بچیه وی خبره ستا او ستا د خور په خوله کې ده الحمدلله. نو دا زمونږ ایمان دی، دا زمونږ غیرت دی. ما ویلي دا جهاد دی، دا جهاد دی، دا به زه کوم، زه پکې ټوټې شم دی پکې. ما ویلي موجي الحمدلله زه د یوې خبرې نه هم نه وروسته کېږم. موږ له چې کوم دی وکیل صاحب هلته ډېره مینه راکړه. موږ ته وایي بچیه موږ به تر اخره پورې به موږ ستا ملګري یو. خو ما ته هغه یو داسې خبره وکړه، ما ته وایي دا دونه زړی نه دی بچیه، دا به روشنه لږ دومره کې ګورئ، دې کې منډې تړلې، دې کې هر رنګه حالات راځي، دې ته به ګورئ چې کوم دی پوره جي دې کې به تاسو چې کوم دی نو دغه کوئ منډه تړله به نو الحمدلله زه ځوان یم، زه به الحمدلله دې خورې دپاره جنګېږم، د دې بچو دپاره چې دا درنده که سبا روچت شو نو سبا به خلک هغه وایي که نه، بیا هغه دې راووتو که نه چې هغه ماما یې ډېرې چغې سورې والې، هغه ماما یې خدای مکه روغې ته کېناستو، هغه ښځه هغه د روغې ته، نو دا سوال هم نشي پیدا کېدی. روکیا زما وروڼو زموږ مسافریانو وروڼو ستاسو دې الله ډېر قدر وکړي، تاسو موږ له ډېر عزت راکړو. زما د شابلې د خلکو د کمیټې د مشرانو د شابلې د خلکو نه ډېر زړه خوشحاله دی چې هغې موږ ته سات په لازه رنګ کوي، موږ له عزت راکوي، موږ له ډاډ راکوي. الله دې د هغې هم عزت وکړي او الله دې د عالم اسلام عزت وکړي چې موږ له عزت راکړو، موږ له مینه راکړه،
موږ سره دومره منډه تړلو والا. الله د هر انسان قدر وکړي ځکه چې دا انسانیت دی، دا یو همدردي ده. دا نن زما بچي سره وشو، خدای مکړه الله مکړه سبا د بل بچي سره ونه شي. دا اسلام قسم په خدای که نه چې موږ ګورو دا میسجونه ګورو دا دغه ګورو بار خلک وایي یار په پاکستان کې بیا پخوانی جهالت راغلی، دلته خو مسلمانان دي، دلته خو چې کوم نه مندرسې دي، دلته خو تبلیغ دی الحمدلله، دلته خو هر قسمه چې کوم دی طالبان دي، دلته چې کوم دی صحابه چې کوم دی زمونږ دا څومره چارڅه دي څومره غټ قبرستان سرجي تاسو دا کوي وینئ الحمدلله دی کې نیکان خلک دي او د دې ظالم او د دې درنده به ان شاء الله خامخا د ټول عوام خلاف ولاړ دی، د پولیس خلاف ولاړ دی، د الحمدلله سوشل میډیا خلاف ولاړ ده. خو زه بیا هم چې ګورې هر څه کوي خو پولیس او سوشل میډیا پسې زه تاسو ته منت کوم زاري کوم روکیا که دا سوشل میډیا نه وه که نه نو پته نه لګي چې نن به زمونږ کوم حالاتو، که دا پولیس نو که نه قسم پر پته نه لګي چې نن به د روشن کوم حالاتو او د روشن د خور به کوم حالاتو. نو عوام او پولیس او سوشل میډیا دې ته په کم نظر باندې مه ګورئ، دې له چې الله تعالی څومره عزت ورکړو په دغه کې که نه رب دې حق عزت دې دې له ورکړي. نو سوشل میډیا الحمدلله ډېر زور دی پکې، ډېر پاور دی او که دې ته چې یو سړی په ښه نظر باندې وګوري که نه نو دې نه هر قسمه چې کوم دی هغې رنګ اوچتولی شي. الله دې ستاسو ډېر قدر وکړي جي، الله دې ستاسو ډېر عزت وکړي چې موږ له رالی او زموږ د غریبانو د اواز هم یو پیره بیا اوچت کړو او الحمدلله دا جهاد دی موږ به د دې نه روکیه نه وروستو کېږي. موږ ته ما ته ډېر خلک کارونه کوي چې ګوره روشنه روغه ونه کړي، ما وی نه جي ګورئ روشنه ګوره جرګې ته کښېنوي، ما وی نه جي ګورئ الحمدلله دا سوچ به هم نه کوې چې دې کې به یا روغه راشي، دې کې به یا جرګه راشي، دې کې به چې کوم دی د مات هډوکي به راځي، د سټ به ماتېږي، د خپې به ماتېږي، د سر به ماتېږي، دې به پرزي کېږي. نو بس که بیا دا خلک خو بس الرډي بس بیا خو ختم شو د دنیا نه جي. نو دغه زموږ اخري ګزارش دی چې الحمدلله دې کې ما سره پوره عوام هم ولاړ دی، دې کې ما سره پوره سوشل میډیا. زه بار راځم ما یو خبره واورېدم په هغې باندې قسم یې زه ډېر خفه شوم یار یم که دا سوشل میډیا نه وه نو پته نه لګي چې زمونږ به څه حالات و. که دا د پړانګ پولیس واجد خان لري الله ډېره زندګي ورکړي بدل شوی دی، الله دې ډېر قدر وکړي، هغې کې ډېره منډه تړله والې ده، ډېر په ایماندارۍ سره زمونږ ایس ایس پي صاحب ډي اس پي صاحب پکې ډېره منډه والې ده، زمونږ ډي پي او صاحب دی ډېر تکړه یو نر بهادر انسان دی، الله دې بچو باندې خوشحاله کړي، والله دې وله ډېر عزت ورکړي. موږ د پولیس نه او د سوشل میډیا نه ډېر خوشحاله یو او د شابلې د عوام نه د شابلې د کمیټې د مشرانو ته زه ډېر سلام کوم، زما خور زما ټول موږ ته ډېر خوشحاله یو. الله دې ستاسو قدر وکړي، الله دې ستاسو عزت وکړي چې موږ له عزت راکړو او انشاءالله ورونو زه به یو دغه خبره کوم که نه روکیه لکه داسې ډېرې خویندې میندې دي په کور کې په سختې تېرېږي، هغوی سره ظلمونه کېږي، لکه موږ هم داسې کول، لکه موږ به تلو تپوس به هم کوو خو موږ به د بې غیرته د درنده په یو داسې سیاست والو چې ته به نه وې چې لکه زموږ په دې خور باندې دغلته ظلمونه تېرېږي. نو زه هغه خویندو ته هم ویم، هغه وروڼو ته هم ویم، هغه مشرانو ته هم ویم چې تاسو د خپلو بچو باندې پوره نظر اچوئ، د هغې پوره خیال کوئ. الحمدلله دا تر نن ساعته پورې وګورئ موږ دا ملم شو مثال خبره د هغه په نظر کې او پلون شو خو عرض یې هم رانه حلاله کړه او بیا چې کوم دی نو الزامات یې را باندې دومره ولګول چې خو الحمدلله چې رب وایي زه در سره یم که نه نو د هېڅ څیز پروا به هم نه کوي. نو موږ سره الحمدلله زموږ رب ولاړ دی، زموږ عوام موږ سره ولاړ دی. نو شکر دی الله پاک موږ له پوره په هغې کې عزت راکړو او داسې به ډېر درندګان روزي په همدغه چې خبرې راځي نو دغه ښځې غریبې باندې راځي، د هغې کمزوري را ښکاره کوي چې یاره زه به دا ووایم نو به زه په دې باندې بد شم، خو ته د الله په جانب کې، ته د الله په قهر کې ته به الحمدلله ټول عمر به تېر شي که نه خو ستا یو خبره به الحمدلله داسې څه رښتیا نه شي چې او دا تا کړي دي، دا تا په دې باندې حق کړي دي، داسې کړي دي. زما یو سوشل میډیا والا ورور دلته راغی اعلان کې زما خور ډېره زیاته خراب و نو ما ورته جی یاره تاسو خیر دی که بیا راتلی شي. هغه بیا ډېر خفه شو، هغه جی لکه معذرت غواړم، هغه بیا په هغې باندې دا لیکل دي چې د غیرت په نوم باندې چې کوم دی نو هغه خپله لور حلاله کړه او زه دغه خلکو ته یم چې دته نه ګاونډي ویلي دي نه ورته بل چا داسې پیغور کړی، دا دوی په زور لګیا سرجي تاسو راشئ له ده معلومات وکړئ چې په دې کې مخکې څه شوي دي او څه کېږي. ده ډېر ظلمونه کړي دي خو دی الله باچا رانیولی دی. نو بچي دغه زما ماتې ګولې خبرې وي که ما نه پکې څه زیاتې شوي زه بخښنه غواړم او الله دې ستاسو ډېر عزت وکړي، الله دې ستاسو ډېر قدر وکړي. جی روشن بھائی ستاسو په زړه چونکې ډېر زیات درد هم تېر شوی دی، ډېر زیات غم هم دی
نو زه به دغه یو غوښتنه کوم چې تاسو تاڼۍ ته لړئ د دې نوي اپډیټ چې کوم دی تاسو ته ووایي چې یاره تاسو به څه وکیل نیسئ یا به ستاسو دا کیس کله سټارټېږي د ده د خلاف به کله داسې څه خبرې شروع کېږي. یاره سره بالکل مونږ چې تاڼۍ ته لاړو که نه نو لږ هغې خو مونږ ته وویل چې ستاسو ټول کیس اوس عدالت ته تللی دی. الله دې عزت وکړي چې زه عدالت ته لاړم نو ما ته هلته هغوی وویل چې دی 2 میاشتې په دغه کې دی په ټرین کې دی او 2 میاشتې بعد به چې کوم دی د سره ستا چې کوم دی کیس لړاویږي زیات لکه منډې تړلې به ورپسې ته وایې جي نو لکه هغې خو مونږ له دغه پیج راکړو دغه دغې راله راکړو چې لکه ته به په دغه کې بیا راځې لکه نو بس هر څه بیا چې ستاسو په خوله کېږي که نه که دی بیا تاسو چې کوم دی د پانسۍ تختې ته ورخېږئ که د پانسۍ د تختې زه یم چې دا درنده ټوټې چې دی د پانسۍ تختې ته ور هم نه رسېدي په دغه جیل کې په دغه ځای کې ټوټې شي چې د ده د ویښته پته مو نه لګي. ډېره مننه. ګرانو کتونکو دا د روشن بهي نیو اپډیټ چې کوم و هغې نه هم موږ تاسو خبر کړي. انشاءالله کوشش به کوو چې بار به موږ دې له چې کله هم دې له څه نیو اپډیټ راځي نو موږ سره اوسئ تاسو به ترې خبرو چې آیا د مریم باره کې نور هم څه داسې خبرې کېږي. دې وخت کې زما کیمرمین او ما له راکړي اجازت په لوی الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.